درنو لیدونکو د آیا پوهیږئ معلوماتي چینل ته ښه راغلاست. په دې معلوماتي ویډیو کې به د لیوانو او یا شرمخانو په اړه هغه حقایق او جالب معلومات در وړاندې کوو چې تاسو به نه وي اورېدلي. لیوان یا شرمخان په نړۍ کې یو له خطرناکو حیواناتو څخه شمیرل کیږي او تر ټولو ډیر هوښیار، زیرک او مکرجن حیوانات ګڼل کیږي. سره له دې چې ټول خلک ترې ویریږي، خو د هوښیارتیا او قوت له امله یې بیا هم خوښیږي. په نیکي کولو، زړورتیا، اخلاص او وفادارۍ کې پرې مثالونه ورکول کیږي. په طبیعي ډول لیوان له 14 نیولې تر 20 کلونو پورې ژوند کوي. لیوان د سپیانو د کورنۍ او نسل پورې تړاو لري چې په قوت، وحشت، قوي صبر او د ځنګلي ژوند سره د بلدتیا له پلوه ځانګړتیاوې لري. د لیوانو بله ځانګړنه دا ده چې په ګروپي شکل منظم کارونه مخته وړي. په ګروپ یا ډله کې هر فرد یوه خاصه دنده لري. لیوان ډیری ډولونه لري چې ځینې یې له منځه تللي او ځینې یې لا تر اوسه موجود دي. لیوان په ټولنیزه توګه ژوند کوي او د یو قوي لیوه لخوا رهبري کیږي. معمولا د لیوانو دغه رهبر ښځینه لیوه وي، ځکه چې ښځینه یې له نارینه زیات وحشتناکه او خطرناکه وي. تر ټولو خطرناکه او وحشتناکه یې ښځینه لیوان دي، او هر کله چې یو لیوه زخمی شي نو د وحشت او خطر اخري مرحلې ته رسیږي. د دې سربیره هر څومره چې یو عمر زیاتیږي هماغومره خطرناک او وحشتناکه شي. کچېرې خدای مکړه په کومه صحرا یا دښته کې ټپي شوئ، په دې معنا ده چې تاسو د لیوانو ښکار ګرځېدلي یاست، ځکه چې لیوان کولی شي له ډېر لرې ځای څخه د وینو بوی حس کړي، همغسې لکه څنګه چې شارک ماهي له څو میله لرې مسافې څخه د وینو بوی حس کوي. لیوان امکان نه لري چې اهلي شي او همدارنګه د نورو څیرې کوونکو حیواناتو لکه د پړانګانو او زمریانو په څیر نیول کېدی هم نشي. لیوان د ځنګله تر ټولو هوښیار او زیرک حیوانات بلل کېږي. کولی شي چې معلومه کړي آیا د رمې شپون له ځانه د دفاع لپاره کومه وسله لري او کنه. له هغه وروسته بیا پریکړه کوي چې په رمې برید وکړي او که د فرصت تر ترلاسه کولو پورې انتظار وباسي. لیوان ډیر چټک حرکت کوي، نشي کولی چې په یو مشخص ځای کې پاتې شي. د ګړندیو حیواناتو څخه شمیرل کیږي او د چټکتیا اندازه یې په ساعت کې 56 کیلومتره اټکل شوې ده. لیوان که هر څومره وږي شي مړه حیوانات نه خوري. د هغه ځای پر شاوخوا خپریږي چې هلته یې ښکار په نظر کې نیولی وي. د لیوانو د بوی کولو حس له 200 میلیونه زیاتې هستې لري، په داسې حال کې چې د انسان د بوی کولو هستې له 5 میلیونو زیاتې نه دي. سره له دې چې لیوان ډیر خطرناک دي، خو بیا هم داسې حیوانات دي چې په ټولنیزه توګه ژوند کوي، په یوازې توګه نه اوسیږي او د ډلو په منځ کې اوسېدل خوښوي. لیوان د ځنګله تر ټولو وفاداره او مخلصه موجودات دي. د خپل د ژوند ملګري پر مرګ او بیلتون باندې څو میاشتې غم او خفګان ښکاره کوي. زیاتره وخت دغه خفګان د لیوه په مرګ پای ته رسیږي. لیوان هغه حیوانات دي چې خپل مور او پلار ته ډیر وفادار دي. د زړښت پر مهال د هغوی خدمت کوي او د خوراک په ورکولو کې یې ډیره توجه کوي، نو ځکه زیاتره وخت لیوان د نیکۍ په صفت سره یادیږي.
ښځینه لیوان کولی شي چې په یو ځل 6 بچي وزیږوي. د ولادت پر مهال واړه لیوان تر 2 اونیو پورې وړاندې وي. له 2 اونیو وروسته بیا لیدل کولی شي. لیوان ډیر احتیاط کوونکي حیوانات دي. حتی د ویده کېدو پر مهال د ډیر احتیاط له امله په یوه سترګه خوب کوي او فقط یوه سترګه د خوب پر مهال پټوي. ډیری څېړنې شته چې دا تاییدوي لیوان هیڅکله هم د سترګو دید او نور له لاسه نه ورکوي. دا معلومات شاید عجیب وي خو واقعیت دی هغه دا چې لیوان کولی شي پیریان وګوري. نه یوازې دا چې پیریان ګوري بلکې پرې برید هم کوي او خوري یې. نارینه لیوان له خپل مور او خور سره جنسي اړیکې نه ساتي. همدارنګه د ځنګله تر ټولو ډیر وفادار حیوانات دي چې د ژوند تر وروستۍ لحظې فقط له یوې ښځینه لیوه د ژوند شریکې سره اړیکې ساتي. تر مرګه پورې پر یوې ښځینه لیوه بسنه کوي. لیوان همیشه هڅه کوي چې په رمو کې تر ټولو غوره یو په نښه کړي او دا کار کولی هم شي. کله چې خپل ښکار ونیسي نو لومړی یې کلمې، بیا ځیګر او ورپسې نور غړي وباسي. د لیوه تر ټولو قوي وسله د هغه لکۍ ده چې 1.5 متر اوږدوالی لري. د ښکار د نیولو پر مهال خپله لکۍ له ښکاره تاووي. د لیوانو د ملا تیر مستقیم وي نو ځکه نشي کولی چې دایروي منډه ووهي او په لنډه زاویه کې تاو شي. لیوان چې کله ښکار پیدا نکړي نو د سختې ولږې په حالت کې نباتات خوري. کله چې کوم نارینه یا ښځینه لیوه مړ شي نو تر 5 میاشتو پورې ورباندې خفګان ښکاره کوي. کله چې لیوان په حرکت کې وي نو په ډیر منظمه توګه د قطارونو په شکل حرکت کوي. په لومړي قطار کې د ډیر عمر لرونکي او ناروغ لیوان وي. دوهم قطار کې قوي او سخت لیوان وي چې د لومړي قطار د ساتنې مسؤلیت په غاړه لري او د دوی ترمنځ چې کوم قطار وي هغه د هر ډول برید څخه خوندي وي ځکه چې تر شا تر ټولو خطرناک او د قوي لیوانو قطار روان وي. د قطارونو په وروستۍ برخه کې وروستی لیوه د دې ډلې مشر وي چې له هر خطر او برید څخه د ټولې ډلې د ساتنې او خوندیتوب مسؤلیت لري. لیوان د پښو پر ګوتو منډې وهي چې په دې سره یې د منډې چټکتیا زیاتیږي او هم په خټو کې نه نښلي. لیوان یو له هغه حیواناتو څخه دی چې په قرآن کریم کې یې ذکر راغلی دی او د یوسف په مبارک صورت کې یاد شوي دي. لیوان شپنی حیوانات دي په دې معنی چې خپل ټول فعالیتونه د شپې لخوا مخې ته وړي. کله چې نورو لیوانو ته د کوم خطر په اړه خبرداری ورکوي او یا پر کومې رمې د برید پلان ولري نو د خپلو اوازونو په کارولو یو له بله سره په اړیکه کې وي. لیوان د پلان جوړولو ځانګړی مهارت لري. کله چې وغواړي پر کومې رمې برید وکړي نو لومړی د رمې د ساتونکو سپیانو توجه بلې خواته اړوي تر څو یې د برید عملیات اسانه شي. د ښکار هغه پاتې شونې برخې چې نه غواړي تیرې کړي د خاورو لاندې پټوي تر څو وروسته یې وخوري. لیوان په زیاتره حیواناتو د برید کولو توان لري. حتی وحشي اسونه هم تر برید لاندې نیولی شي. د زهرجنو خوړو د تیرولو په مهال کولی شي چې قی وکړي تر څو له مرګه ځان وژغوري. کله چې خواړه نه وي کولی شي له یوې اونۍ زیات پرته له خوراکه ژوند وکړي. لیوان د تمثیل ځانګړی مهارت لري.
د کارغانو د ښکار کولو پر مهال هغوی ته ځان مړ اچوي. کله چې کارغان ورنږدې شي نو رانیسي یې او تیروي یې. د لیوانو په رمو کې یو سیستم او نظام شتون لري چې د ښځینه واک سیستم نومیږي. معمولا د لیوانو مشره ښځینه لیوه وي، ځکه چې ښځینه یې له نارینه زیات خطرناکه او قوي وي. هغه لیوان چې ټیټه درجه لري د خپل مشر او یا درجه کې اوچت لیوانو په مخ کې یې لکۍ د خېټې لاندې نیولې وي، او که کوم لیوه د دې کار مخالفت وکړي نو وژل کیږي. هغه لیوان چې متوسطه درجه کې وي د هغوی لکۍ نیمه اوچته وي. یوازې د لیوانو د رهبرانو او مشرانو لکۍ پورته ولاړه وي چې دا یې د کنټرول او واکدارۍ ثبوت او دلیل دی.